حنیف اتمر ایران ته ډېرې توندې خبرې وکړې. ایران څنګه لوی جنایت کړی دی او ایران څنګه د بخښلو وړ نه دی. د چې حنیف اتمر ایران ته تازه څه ویلي دي، ویډیو را سره تر پایه وګورئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر حنیف اتمر سې شنبې ناوخته په یوه ټویټ کې په خورا تنده لهجه له ایران سره پر ګډه پوله د یو شمېر افغان کډوالو وژنه غندلې او دا یې یو داسې جنایت بللی دی چې د ده په خبره د بخښلو وړ نه دی. نوموړي ویلي هغه ظلم او وحشت چې له ایران سره پر پوله د افغان کډوالو د شکنجې او شهادت لامل شوی افغان ملت یې خواشینی کړی دی. ښاغلي اتمر ویلي دا زموږ ګډ غم دی. خپلو وطنوالو ته ډاډ ورکوو چې حق او عدالت ته د رسیدو لپاره به په ټولو ډیپلوماتیکو امکاناتو سره دا نه بخښل کېدونکی جنایت څېړو. له دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د دې پیښې پلټنه پیل شوې، خو دا لومړی ځل نه دی چې یو جګپوړی افغان چارواکو په دومره تنده لهجه پیښې غندي او د پلټنو ژمنه کوي. بل لور ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې پر ورځ په یوه جلا اعلامیه کې وویل چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دې پیښو پلټلو لپاره د یو ګډ پلاوي جوړولو ته چمتو شوی دی. اعلامیه کې راغلي چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین هارون چخانسوري او په تهران کې افغان سفیر له ایراني چارواکو سره یو ځای دا موضوع څاري. د تېرې شنبې په ورځ یو شمېر افغان کارګرو چې د هرات د رباط سنګي ولسوالۍ اوسیدونکي دي بي بي سي ته وویل د قاچاقړونکو لخوا ایران ته د کار لپاره اړول شوي او بیا هلته ایراني عسکرو ونیول. دا کسان ادعا کوي چې له نیول کېدو وروسته ایراني عسکرو سیند ته ټیل وهلي. دوی وایي څه باندې 20 کسان یې لا درکه دي، خو د 7 کسانو مړي پیدا شوي او نور ژغورل شوي دي. وروسته له همدې ډلې د یو شمېر کسانو مړي هرات ته ورسېدل چې ورسره افغان حکومت د پیښې د پلټلو خبرداری ورکړ. د ایران سرحدي ځواکونو د یکشنبې پر ورځ دا ریپورټونه رد کړل چې ګواکې دې ځواک یو شمېر افغان کډوالو چې غوښتل ایران ته واوړي سیند ته غورځولي او وژلي یې دي. دې ځواکونو وویل چې د افغان کډوالو د وژنې په اړه خپره شوې ویډیو یې کتلې او دې نتیجې ته رسېدلي چې د ایران او افغانستان پر ګډه پوله داسې کومه پیښه نه ده رامنځته شوې. د ایران سرحدي ځواکونو ویلي وو پوله ساتونکي د اسلامي مهربانۍ له مخې له افغانانو سره چلند کوي. ایراني چارواکو ویلي وو دا ریپورټونه د دوه ګاونډیو هیوادونو د لرې کولو یوه شومه هڅه ده. درنو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو را سره تر پایه پورې کتلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.